ولسمشر غني وایي که سوله وشي خپل کلي ته ځم کتابونه لیکم. کرزی وایي چکر ته ځم او عبدالله وایي دولتي کارونه زه کوم. پرون د سولې لویه مشورتي جرګه پای ته ورسېده چې لویې جرګې پرېکړه وکړه چې افغان حکومت د 400 طالباندیان په نړیوال ضمانت خوشي کړي او همداراز له دواړو لوري غوښتنه وکړه چې ورباندې وکړي او دواړه لوري دې ورته ژمن پاتې شي. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د لویې جرګې ټولو پرېکړې به عملي کوي. همداراز ولسمشر غني د لویې جرګې په دې غونډه کې په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې که چېرته سوله وشي نو هغه به خپل کلي سرخاو ته لاړ شي، 2 کاله به هلته ارام وکړي او کتابونه به ولیکي. د لویې جرګې په وروستۍ ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و چې هغه د خپله وینا پر مهال دا خبره وکړه چې که سوله وشي نو زه لومړی مزار شریف ته ځم او بیا بدخشان ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله بیا وویل چې زه به بیا دولتي کارونه پر مخ وړم. په ټولنیزو رسنیو کې هم 3 واړه مشرانو یادو خبرو په تړاو خلکو ډېر لیکل کړي دي. ځینو خو بیا لیکلي دي چې عبدالله بیا هم له واک ځان نه غورځوي او که سوله هم راشي هغه غواړي چې دولتي کارونه پر مخ یوسي. همداراز ځینو لیکلي دي چې که حامد کرزی او ولسمشر غني دواړه لاړ شي نو بیا به په رښتیا هم هر څه عبدالله ته پاتې شي او ښایي هغه مهال یې د ارمان هم پوره شي چې ټول دولتي کارونه پر مخ یوسي. د یادولو وړ ده چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې یوازینی خنډ د طالبانو 400 بندیان خوشي کېدل و چې ولسمشر وویل هغه به نن دا فرمان لاسلیک کړي او یا طالباندیان به خوشي شي. ښایي له دې سره ژر بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي.